میم یا تقلید داسې یو نظر دی چې له یو کس څخه بل ته د ټولنیزو اړیکو له لارې خپریږي، هغه که په حضوري بڼه وي یا آنلاین. تقلید کیدای شي په فطري یا طنزي بڼه د متونو، انځورونو، غږونو یا ټولنیزو نورمونو په بڼه څرګند شي چې زموږ د کلتور مهمه برخه جوړوي او د وخت په اوږدو یا تقلید کیږي او یا هم لیږدول کیږي. دا اصطلاح د لومړي ځل لپاره په تکاملي بیولوژي کې وکارول شوه چې هغه کوچنۍ ټوټه تشریح کړي چې د وخت په تېرېدو کې د کلتوري نظریاتو د انتقال لپاره له یو کس څخه بل ته کارېده. لکه څرنګه چې جین یا ژن په بیولوژي کې د وراثت بنسټیز واحد دی، همداراز تقلید د کلتور بنسټیز واحد دی. تقلید هغه اساس جوړوي چې د وګړي د خپل نړۍ او کلتور په اړه څنګه فکر کوي. د تقلید په لیږدولو سره غالبا لږ څه تغییر کوي او په ساده بڼه د وخت په تېرېدو سره ښایي له یوې ناحیې څخه بلې ته یا له یو قوم څخه بلې ته صورت ونیسي. د یو فکر بیان د هغو تقلیدونو انعکاس دی چې په کلتور کې عمومي دی یا هم د بدلون لپاره ځان چمتو کوي. که څه هم تقلید شوی شی د دې معنا نه ورکوي چې سم به وي، خو تقلید د نړۍ د لیدلو او د داستانونو د خپرولو لپاره یوه طریقه ده او کولی شي چې د کلتوري بدلون رامنځته کولو لپاره وکارول شي. د تقلید په اړه باید په انتقادي بڼه فکر وشي.